تجارانو وروڼو او د ټولو سرمایه ګزارانو وروڼو لپاره یو ډېره غټه لاسته راوړنه وي. چې د ګاونډي هیوادونو د تجارتي توکو په لیږد رالېږد کې به ډېرې اسانتیاوې هم رامنځته شي او له دې لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې حجم به هم زیات شي. اسلامي امارات په پام کې لري چې د امکاناتو په برابرېدلو سره د سالنګ دوهم تونل هم وباسي. انشاءالله پر دې باندې هم خبره روانه ده. په لږ نږدې وخت کې انشاءالله خپل ملت دوهم زیری دا هم ورکوو چې د تونل دوهم تونل به هم انشاءالله موږ خلکو ته په دغه باندې ورکړو، په ټکا باندې.